هغه هیوادونه چې په روان کال یعنی 2023 کې تر ټولو زیاته بودیجه په خپلو دفاعي ځواکونو مصرفول غواړي. دلته موږ هڅه کړې چې په دې لنډ راپور کې ستاسو سره دا معلومات شریک کړو. د دې ګراف په 5م نمبر کې سعودي عرب دی. د سعودي حکومت په روان کال یعنی 2023 کې په پوځي بودیجه کې 15.8% زیاتوالی راوست. لامل یې د روسیې په اوکراین یرغل چې د امله د تیلو کمښت رامنځته شو او د سعودي حکومت وتوانید چې خپل تیل په ګران بیه قیمت نړیوال مارکیټ ته وړاندې کړي. یو بل لامل په یمن کې جګړه چې د سعودي حکومت مخامخ په مالی لحاظ او په هوایي لحاظ پکې ښکیل دی. د هند دولت په پلان کې لري چې دا کال به تر ټولو زیاته بودیجه 2.6 میلیارد ډالر په خپلو ځواکونو مصرف کړي تر څو د چین سره په لانجمن سرحد سړکونه او هوایي میدانونه جوړ کړل شي. د یادونې وړ ده چې په 2022 کې د چین او هند ترمنځ د لداخ په سیمه کې سختې جګړې رامنځته شوې او په دغه جګړو کې سلګونه ځواکونو برخه اخیستې وه. د روسیې دولت د هیواد په نورو دولتي څانګو کې د بودیجې کمښت راوستی او دغه بودیجه د دفاع لپاره ځانګړې کړې تر څو په اوکراین کې روانه جګړه ښه نتیجه ورکړي. روسیه چې اوکراین ته یوازې د 1 اونۍ په نیت راغلې وه اوس یې پکې 1 کال پوره شو او همدا جګړه د بودیجې د زیاتوالي سبب ګرځېدلې او ښایي دا د روسیې د ولس لپاره د مالي لحاظه بوږنوونکې وي. چین دا کال په دفاعي بودیجه کې 2.2% زیاتوالی راوستی چې 240 میلیارد ډالر جوړیږي. لامل یې د تایوان سره شخړه چې امریکا یې ملاتړ لري او چین بیا دا هیواد خپله خاوره ګڼي او د دې ټاپو په شاوخوا کې پوځي قواوې ځای پر ځای کړي چې همدا د بودیجې د زیاتوالي سبب ګرځېدلی او ښایي په راتلونکي کې همدا ټاپو د یو زورورې جګړې شاهد وي. په 2023 کې د امریکې دفاعي بودیجه 209 میلیارد ډالرو ته رسېدلې چې په دې کې لا هم اوکراین ته ورکېدونکې مرستې نه دي شاملې. د یادونې وړ د امریکا د یوکراین په 1 کلنه جګړه کې چې څومره مصارف شوي دا د افغانستان په 20 کلنه جګړه کې نه و ځینې شوي. د بودیجې زیاتوالی ښایي د اوکراین سره لا نورې زیاتې مرستې کول وي او د دې ترڅنګ د تایوان او چین په شخړه کې د تایوان لاس نیول وي تر څو د چین په خلاف قوي او جدي اقدام وکړي. محترمو دا و هغه هیوادونه چې په 2023 کې زیات تمرکز په دفاعي بودیجه و. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو دارنګه په زړه پورې معلومات تر تاسو پورې په وخت در ورسیږي. Давай. Смазал!